نو دوی به خدای به چېرته تښتېدل، موږ به چېرته لټولی تاسو. روژه چې ډېر خلک ورته خوشحالېږي، ډېر خلک وایي شکر دی، د برکتونو د رحمتونو میاشت راغله، د دې میاشت کې موږ عبادتونه کوو، د قبر د عذاب نه، د فلانې دا د ډېر خلکو ورته تندې راچولي، نیسي یې هم نه خو بیا هم ورته تندې راچولي. نو زما خو په لومړي ځل باندې زه په مسافرۍ کې تېروم لګیا یم، تاسو خو ژوند دی دلته، نو عادت شوي یې ورسره، تاسو ته خپل کور وطن نه یادېږي، تاسو ته خپل کور روژه ماته نه یادېږي. یادېږي خو موږ چې دلته کې 28 کالو نه ما خو ټولې روژې په 28 کالو چې دلته کې نیسو، اخترونه مې هم تقریبا ډېر دلته کې وکړل، په دې وطن کې وکړل. لکه خو روژه چې کومه ده نو صرف دا نه چې انسان لوږه تېروي، لکه د روژې په ذریعه باندې زموږ یو تربیت کېږي چې زموږ مخې ته د دنیا خوراکونه او هر څه پراته دي، خو موږ د الله تعالی سره یو وعده کړې ده، موږ چې کوم د هغه وعدې ځان پابند کړی دی او موږ هغه نه خورو. پکار ده چې موږ دغه صبر، دغه استقامت دا د ژوند په نورو معاملو کې وموکړو، چې په دې کې زموږ کوم تربیت کېږي، نو پکار ده چې دغه موږ د خپل ژوند نورو معاملو کې کال 12 میاشتې په هغې عمل وکړو، په هغې عمل وکړو. لکه چېرې د بل خبرې ته غوږ کېږو، بل پښتون ورور ته، بل انسان ته د اختلاف رایې حق ورکړو چې زما خبرې سره اختلاف کولی شي، او مینه خلکو له ورکړو، خلوص خلکو له ورکړو. تاسو